سلام ټولو محترمو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. محترمو دوستانو، نننۍ طریقه مو چې دا هغه د څنګه کولی شو چې موږ د یوې جینۍ نه د موبایل نمبر غوښتنه وکړو، همدغه طریقه درته ښایو. موږ سره پاتې شئ، خو مخکې له دې نه چې همدې طریقې ته راشو، ټولو دوستانو نه غوښتنه ده چې لاندې زموږ کوم چینل چې هغه سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ تاسو لپاره داسې ښکلې ټولنیزې ویډیو جوړوو. محترمو، د ډېر خلک په دې کې مهارت نه لري، تجربه نه لري چې څنګه دوی وکولی شي چې د جینۍ نه نمبر واخلي. اصلا د جینۍ نه کله چې موږ نمبر غواړو، ځینې خلک مستقیما ورځي هغې ته یوه خبره کوي چې دا زما نمبر دی، دا درسره واخله، یا ډایرکټلی چې دي سترګې ډېرې ځیر ځیر ورته ګوري، سترګو ته یې ګوري. نو همدا طریقه یې نه ده، همدغه طریقه درته ښیو چې څنګه موږ نمبر درنه اخیستی شو. اول وخت کې اصلا جینۍ ته ورکتل چې دي، اول وخت کې آی کانټیکټ نه پیدا کېږي. مثال په ډول سره د سترګو د ارتباط نه پیدا کېږي. سترګو ارتباط داسې نه کېږي چې ته یو چا ته بار بار ورګورې یا سترګې دې ډېرې پسې نیولې وي. اصلا آی کانټیکټ چې دی هغه ورکتل دي. مثال په ډول سره ته یو چا ته ور وکتل، سترګې دې بل خوا ونه واړولې، بیا دې ور وکتل، بیا دې ور وکتل. د هغې نه وروسته کله چې همدا خبره وشوه، څو واره دې ور وکتل، کله چې د جینۍ درته سوچ شو چې همدغه کس ماته چې دي ماته راګوري، د هغې نه وروسته په جینۍ باندې هېڅ ځان مه پوهې کوئ. داسې مه پوهې کوئ چې مثال په ډول سره زه په زړه کې یو خواهش لرم، یا د نمبر خواهش لرم، یا بل کوم خواهش لرم، او ډېر هم مه ورته ګورئ. خدای مه کړه چې دې داسې سوچ او فکر ونه کړي چې دا غلط څه کوم مطلب لري چې وایي نه ویروئ. مهمه خبره دغه ده چې بعضې حالاتو کې موږ خلک دومره زیات ورګوري چې جینۍ وویروي. کله چې همدا خبره وشوه، د هغې نه وروسته خپلې ځای نه پاڅېږئ، لاړ شئ. کله چې لاړ شئ، د هغې نه وروسته کله مو چې جینۍ کله سایډ ته ولیده، یا مثال په ډول سره په لاره مو ولیده، یا داسې ځای کې مو ولیده چې بل څوک نه وو، هغې ته په ډېر خندا په انداز کې ورشئ، هغې ته ووایئ چې مثال هغې سره کوم تعارف وکړئ، یا داسې یو سوال ورنه وکړئ، لنډ سوال ورنه وکړئ، پوښتنه ورنه وکړئ چې مثال ډول ستا نوم څه دی، څه کوې. دا پوښتنې چې دي ورنه وکړئ، داسې یو سوال ورنه وکړئ چې تا سره چې دي په ښه انداز کې، په خندا انداز کې د هغې نه سوال وکړئ. کله چې همدغه وشو، د هغې نه وروسته پېژندګلې وشوه، یو څو پوښتنې مو خپلې منځي کې سره تبادله کړئ. د هغې نه وروسته داسې یو په چال انداز کې هغې ته خبره وکړئ چې مثال په ډول سره ما پرون تا ته یا لږ مخکې مې تا ته درکتل. اصلا زما مطلب چې دا هغه دغه و چې زما پلار یا پلار ورته یاد کړئ، یا مثال په ډول سره تره ورته یاد کړئ چې ما پلار یا تره چې دي هغه غواړي چې داسې یوه کمپني خلاصه کړي، یا مثال په ډول سره یو داسې کس ته ضرورت لرلو، یا یو داسې یوې جینۍ ته ضرورت لرلو چې هغه چې دي د رنګه ښایسته وي لکه د تا په قسم. نو هغې کار ته ضرورت لرلو، هغې غوښتل، ځکه مې څه لږ مخکې یا پرون کله مو چې ورته کتلې وې، ځکه مې درته کتل. همدا خبره چې دي همدا خبره ورته وکړئ. د هغې نه وروسته چې دي هغې نه وروسته ورته ووایئ چې آیا ته غواړې چې مثال په ډول سره زموږ تر سره یا زموږ پلار سره یا زموږ ماما سره کار کول غواړې، مثال په ډول سره په هغه په ډرامه کې کار کول غواړې، یا مثال په ډول سره بل کوم کار ورته وښایئ. که چېرته اول وخت کې شاید جینۍ لږه وویرېږي، هغه څه خبره درته وکړي چې مثال په ډول سره زه یې نه غواړم، یو څه بل څه. نو په اخر کې چې دي کله چې همدا خبره وشوه، د هغې نه وروسته هم تاسو ته پوښتنه ورنه کولی شئ چې ښه زه چې دي زه غواړم چې د تا نمبر ځان سره واخلم. مستقیما اول وخت کې مه ورته وایئ، ځکه چې هغه ویرېږي. کله چې همدا خبره مو ورته وکړه، هغه هم چې دي هغه مو همدې خبرې ته روانه کړه چې دا خو چې په رښتیا یو جاب ده یا یو وظیفه ده. د دې نه وروسته چې د دې نه وروسته پوښتنه ورنه وکړئ چې مثال په ډول سره تا نمبر چې دي تا نمبر ماته راکړه، زه به چې دي زه به یې خپل تره ته یا پلار ته یا مثال په ډول سره ماما ته ورکړم. که چېرته هغې ته کوم ضرورت و یا بل کوم کار و، هغه به چې دي هغه به تا ته خپله زنګ ووایي یا تا سره به خپله تماس ونیسي. نو هغه چې دي هغه په دغه وخت کې ویرېږي نه، هغه په دغه وخت کې دا سوچ او فکر نه کړي چې همدغه
خلک چې دا ما چیړي یا ما تنګوي نو هغه مستقیما تاسو ته نمبر درکوي. د هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې هغې نمبر مو ترلاسه کړئ. د هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې په فون کې واخلئ د هغې سره تماس چې د هغه ټینګ کړئ. محترمو همدغه طریقه وه چې څنګه موږ کولی شو چې د یوې جینۍ نه نمبر ترلاسه کړو. زموږ ځینې خلک دي مستقیما ورځي په لاره کې ورته ولاړ وي هم دا نمبر واخله دا د نمبر ده هغه چې دې بېعزته کوي هم همدا طریقه ده. هر څه یوه طریقه غواړي. محترمو خدای دې وکړي چې همدا ویډیو مو خوښه شوې وي. موږ چینل سبسکرایب کړئ. بیا هم تاسو دپاره خوندورې ویډیوګانې جوړوو. تر بیا پورې د خدای په امان.